سلام دوستانو، په دې هیله چې تاسو به روغ و جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دا چې د کرونا وایرس له امله ډېرې سیالۍ وځنډېدلې او لغوه شولې او ډېر سریزونه لغوه شول، دا چې نړیوال شلایوریز جام به ترسره شي او که نه، د دې په اړه مو تاسو ته معلومات چمتو کړي. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیوال شورا راتلونکي شلایوریز نړیوال جام به په خپل وخت کې ترسره کیږي. یاد کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړ چې راتلونکي شلایوریز نړیوال جام به په ټاکلي وخت ترسره کیږي او هیڅ ډول بدلون به پکې ونه لیدل شي. د کرونا وایرس په جواب کې د آی سی سی شورا خبرداري ورکړه چې د نارینه‌و نړیوال شلایوریز جام به په خپل وخت ترسره کړي، ځکه دغه جام ته موږ پوره تدابیر نیولي دي. ټاکل شوې ده د روان کال 2020 کال نړیوال شلایوریز جام د اکتوبر په 18 نیټه د استرالیا په هیواد کې پیل شي. د استرالیا هیواد د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس کیون رابرټس وویل، موږ هڅه کوو چې د راتلونکو جام لپاره پوره تدابیر ونیسو. ډیر ژر به ځینې لوبې په استرالیا هیواد کې پیل شي. موږ پر دغه برخه کې ماهرین یو او له موږ پرته روان وضعیت څوک ښه نشي تعقیبولی. موږ به په ډیر نورمال حالت کې بیرته سیالیو ته راستانه شو. د 2020 کال شلایوریز نړیوال جام د استرالیا په 7 ولایتونو کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون پکې د نړۍ ټاپ ټیمونه هم تر سترګو کیږي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوي معلومات. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.